د طالبانو لخوا ډیر ښه او د پرمختګ خبر اعلان شو. طالبان د افغانستان مهمو ځایونو کې د امنیتي کامرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کامرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د 4 کلنۍ تګلارو یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبې رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کامرو شمیره 62,000 ته رسیدلې ده، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کامرې د کومې کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصبوي او څه ډول مدیریت کیږي. هغه زیاته کړه همدا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې څه باندې 62,000 کامرې په ظاهري بڼه نصب شوي، ممکن د پټو کامرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوي دي، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټول د دغو ځایونو کې امنیتي کامرې نصب شوي دي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د امنیتي کامرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.